حضرت عمر غوندې سړی چې وفات شو 3 کاله پس حضرت علی په خوب کې ولیدو جمع او خولې پر روانې وي و عمر دا خولې ولیدي در باندې ول خولې را باندې ذکر دي چې ما د خپل دورې حکومت حساب چې د اوس په 3 کاله کې خدای ته خلاص اوس وسګار که عمر غوندې سړی چې ټول ورځ بناستو کمیس ته به ټاکای ګڼلې غوړي به ولا چا راوړو ول به په خدای مې دې قسمی کوي او خرم چې تر سوره ته دا پته نه لګېدلی چې ټول قوم مې غوړي خوړلي دا غوندې سړی حساب په 3 کاله کې خلاصيږي عزیزانو چې زمونږ حساب په 100 کاله کې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر ټیم او ابو جهل راغی لاس کې کانی نیولې دي ورته وی چې گر رسولی چیست در مشتم نهان که خبرداری ز راز آسمان کته پیغمبري او د اسمانونو خبر تعالی راځي نو وای کنه زما د لاس کې څه شي دی وای نو هغه ورته وی چې زویم چې ستا لاس کې څه شي دی او کدا لاس کې د څه دی دا په خپل وای ابو جهل لعین ورته وای چې زما لاس کې څه دی دا په خپل نشي ویلې تی وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه دی لاس ته په یو ګوته اشاره وکړه چې داسې اشاره ورته وکړه نو د لاس دننه आवाज راغی چې لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ د رسول الله پلاس د ابو جهل پلاس کې کانی او دم ريو ابو جهل هغه کانی پزما کرويشته ویلې پدیم جادو چلو داسې معجزات داسې معجزات یو خکاری دی یو اوسای نیولې ده او دا اوسای چې ده د خکاری سره په جګړه ده ځان ته خلاصي خکاری بیا راټینګي ځان ته خلاصي بیا راټینګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فراغه خکاری ته وی دا څه چل دی وی دا اوسای مې نیولې ده او بالکل ځان وجنی او ځان را نخلاصي اوسای نه تاسو کو چې ولی دمرو کش بکش کې اوسای ورته وی چې د دې غره شاته مې یو 2 بچی دي ځان ته دل اخلاصوم چې دمره مې پرېره چې غیله ته ورکم نو بیا راځم درته نو حضور علیہ السلام ورته فرمایل اخکاری ته چې دا اوسه داسي وای چې بچول ته ورکوم نو بیا راځم ورته یا رسول الله دا بیا څنګه راشي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زب ورته وی چې زب په ضمانت کې کینم در سره کدا اوسه رانه نو تاوان به زه درکم خدا پرېدا اوسای چې پرې خو حضور علیہ السلام د اوسای په ضمانت کې کېناست چې کېناست اوسای په منډه لاړه او بچو ته وی چې زر ته اوروي د دواړو جانو سردار مې ستاسو په ضمانت کې کېنولې ا بچو ورته وی چې ستمونږ ستاته په مونږ حرام دی چې سو پورې ماغه د ضمانت نه اخلاص کړي مور مخ کې او بچي ورپسې مور چرال اخکاری تا حضور علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله زه خورالم چې ته د ضمانت نوځه او دا بچی می وای چې مونږ د په ناموس قربان یو مونږ هم د اخکاری شو
داسې معجزات. عزیزانو عقل به ورته حیران شو. داسې معجزات دا ټول د کعبه په خوا کې راجمع شو. ټول قوم د مکې دا لوی سرداران او په کعبه کې ودرېد او د 14 سپوږمۍ وه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې وایا کنه ته چې پیغمبري او ته وای چې ما ته وحی راځي نو دا سپوږمۍ 2 ټوکړې کا. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بیا به مونږ نه منئ. ولله دا منو. په یو ګوته اسمان ته اشاره وکړه، په یو ګوته، او په اسمان کې سپوږمۍ 2 ټوکړې شو. د ټول قوم ورته کته. دا ټول سنادید د قریشو چې دي دا ولاړو دی ورته کته. علماء لیکي چې یوازې په اسمان کې 2 ټوکړې نشوه، بلکې هغه دواړه ټوکړې رااله. یو ټوکړه د حضور علیہ السلام په یو لستوڼي کې نه نوته او یو ټوکړه په بل لستوڼي کې، او په دې ګریوان کې یو ځای شو او بیا اسمان ته لاړه. دا منظر چې دی د ټولو سنادیدو د قریشو ولیدو، وی کته. جواب څو؟ جواب داو چې هوی د جادو خو تر اسمانه پورې مرسي. دا جواب. نو عرض میں داو چې دا څنګه خبره نه ده. علماء حقاو په هر زمانہ کې د حق خبره کړې ده او تر قیامت پورې به داسې خلق پیدا کیږي چې هغه به د حق کلمه وایي، چپ په نه پاتې کیږي. باقی خدای پوهیږي او قوم یې پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایل چې ته ولې دومره غمجن کیږي د دې قوم په حال باندې؟ لعلک باخع نفسک، کې دې شي چې ته ځان هلاک کې د ډېر غم نه. پرېږده، واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا. دی چې سوي ته په صبر کوو، ما ته پرېږده، زه پوهېږم دوی پوهېږي. نو عزیزانو د خدای پوهېده بیا داسې لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای وویل چې اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون ته ورشه، داغه سرکشي چې داغه د حد نه واوړې ده، انتها ته ورسېد. او چې یو انسان را پاسي او هغه وایي چې زه خدای منو، دین لوی سرکشي خو بل څه کې دیش. یا الله ورزم خو او بادشاہ دی، زه یوازې. نو الله پاک ورته 2 علاج وښودل چې یو خستا جبه کې لکنت ته، جبه دې اړمیږي، نو ستا ترجمانی با تا سره می پیوست یو وزیر جوړ کړو چې استارور دی، تا سره بزی هارون وزیرا، دا بستا وزیر وی او ستا ترجمانی بکړي. دویم دا چې دا تا سره کومه امسا ده چې ته په ګډه او چیلې سره
دې امسا کې مې هغه قوت کې خو چې ته د فرعون مخې ته ورشي او خبرې شروع کی کده د حرکات بدل شو نو دا امسا د هغه مخې ته وغورځوه تماشا کوه چې زه بیا څه کوم. عزیزانو ګران کا یو دیو یو ورور څوک یارو مددگار نشته او د داسې بادشاہ مخې ته ورځي چې هغه د خدایي دعوه کړې ده ټول مخلوق وایي چې دا خدای دی دنیا یې مرګره ده دام زړه وکنه او دام جګروا چې د بادشاہ دربار ته ورځي او ته په دربار کې ورته وای چې دا تا چې کومه دعوه کړې ده دا دروغ دي ته خدای نه بلکې د خدای پیدا کرده بنده یې. بادشاہ دربار مونږه دلې خدای راستی کا بابو ته ویلې په یوازې ځان موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون ته ورځا او بادشاہ ته وایا چې دا ته څه وې دا غلط دي. هغه ورته ویل چې ولی زه خدایم ته خدای نه اول راویلی سي خو چې راویلی سي قرآن کې الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین. ما موسی ته وحی وکړه چې د امسا دی وغورځاو د فرعون د مخې ته چې د امسا دغه د مخې ته وغورځولا یو لوی اجدهات جوړه شو. دومره لوی اجدهات جوړه شو علما لیکي چې لاندینۍ شونډه په ځمکه پرته وه او پاسنۍ شونډه د فرعون په محل پرته وه. دومره داخله واضح شوه. فرعون چې وکړه دا چې دا څه بلا لرګینه څه بلا جوړه شو منډې کړې چې کور ته لاړو. علماء مفسرین وایي چې په دغه یو ورځ باندې فرعون 400 کرته په دستونو تلو د یاري 400 کرته. عزیزانو دې ته معجزه وي. بیا دغه لرګی دی چې موسی علیہ السلام ورته لاس کو نو بیا امسا شو. الله ورته لا تخف یریګما لاس ورواچو او چې لاس ورواچو لا بیا لرګی شو. دغه امسا ور سره و. فرعون ورپسې لښکرو چې رانی سي موسی سره د مرګرو مخ کې او د فرعون فوج ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورغه اریانو درېدو چې خدای دې خوا دریاب دی او رستم د فرعون فوج دی. الله ورته یریګه ما اضرب بعصاک البحر په دې امسا دې دا دریاب وه امسا راواغست او دریاب لې په ټک ورکو. په دریاب کې 12 لارې ورته جوړې شو. 12 لارې موسی سره د قومه پکې ورګډي شو. د خدای د انتهایی مشفقانه انداز ته وګوره. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. 12 لارې په دې لار کې زه روانم نو زه دا خیال کوم چې دا خوانه لارې خلق چې دي دا به اوبو وړي. نو علامه ابن خلدون لیکي چې په دې د اوبو په دې دیوال کې کړکۍ وشوي نو دوی به په لار کې روانو او یو بل ته به قتل هم
قدرت د دوی دړنه هغه خوف هم لري چې هغه زمانه اخوا خلکی چرته وړي دي. نو عرض می داو عزیزانو چې دا معجزه وه لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې حکم د زکات راغی نو د تر زوی قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی. نو قارون د موسی علیہ السلام د تر زوی او دومره مالدارو علما لیکي چې په 12 قچرو به داغه د خزانو کنجیانې بار کې دي. نو موسی علیہ السلام چې ورته وې چې زکات ورکا څومره ورکم دومره هغه چې زکات راټول کو هغه څلوي ډېرې جوړ شو چې ډېرې جوړ شو ول دې باندې خو خدای راستی کا زماړو شي دومره مال خو ځنه شم ورکو. موسی علیہ السلام ته وی چې زه پکې نه او خلق را جمع کو میټینګ یو کو چې تاسو څه خبر یې. موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي. راځي چې صدا سي کار ورته پیدا کو چې بس خلق دې نه ټول منحرف شي او مونږ هم تخلاص څوک ویسے الزام پہ لگو سعید پہ لگو نو یو خزه راوستا چې خزه راوستا ورتل دا یو بکس دا اشرفو ډک والا خو چې موسی علیہ السلام تقریر کړي او د خپ جذبه کې راشي نو تبر اپاسي او بوي چې ما اورید د خبره د بیګا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړي ده بدا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علیہ السلام دا الزام ولګي. هغه ول ډېر بکس واغستو د موسی علیہ السلام بیان چو هغه تا ورله چې ورله پکې کې ناستا چې موسی علیہ السلام په خپل عروج کې راغی نو دا را پاسې ده چې را پاسې ده په دې نیت چې زه په الزام ولګوم. اوس د الله دې شان تا ګور را پاسې ده په څه نیت او خلې نه وځي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. اے قوم واوری اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډکرا کړي دي او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې تب په موسی علیہ السلام دا الزام لګي. زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډکرا کړي دي او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې تب په موسی علیہ السلام دا الزام لګي. زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم پویم نشم او ایمان میں فراؤ. اللہ اکبر. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر لوی جلالی شاه ډېر خپش اسمان ته وکړ. الله ورته دغه وخت کې
جبريل راولېږلو ورته وی چې د ځمکې واګې ستا په لاس کې دي چې هر څه ورسره کې. موسی علیہ السلام ځمکې ته وی چې یا ارض خذي وینیسا، بس ځمکې تر دې ګیټو ګیټو لاندې را قوم ولاړ دی او تماشا کوي. قرآن کې راځي کنه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. هغه ورځ یاد کړئ چې دریاب مې درته سیری کړ، تاسو مې بچ کړئ او فرعون مې سره د قومه پکې غرق کړ او وانتم تنظرون، تاسو ورته کته. تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او کتم چې دریاب فرعون رونی وو او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې زه مسلمانېږم استا خدای منم که بچ مې کې. هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم، اوس چې ګیر شوی اوس یې سم نه کی. 400 کاله وشو چې ستا اصلاح نه کېده، 400 کاله اوس یې سم نه کی. نو دا قوم ولاړ دی او تماشا کوي چې قارون ځمکې راخ کو، بیا یې ورته وی خوځي تر دې ګوډو ګوډو یې راخ، بیا یې ورته وی خوځي تر دې ملا د مرای مرای پورې راخ، چې تر مرای لاندې لاړو ورته لو موسی دولت د پاره دې مړ کړم چې مال مې تا ته پاتې شي. هغه ویل نه، ورشي د ټولې خزانه راوړي. سړی لاړو تمامه خزانه راوړي او دته په سر کې چې کېخوي، بیا ورته ځمکې ته وی چې خوځي ځمکې سره د خزانو جذب کړو، ترننه پورې قارون په ځمکه کې روان دی او خزانه یې په سر ده. او قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت. هغه خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو نیست و نابود شو، سره د مال تباہ و برباد شو. نن د پاکستان خلق د بلقیس مثال ورکي چې بلقیس د سليمان عليه السلام په زمانہ کې خزوا او باچا شوی و. نو لا محاله خزا باچا جوړې دیش. تمره دروغ نن د دنیا د لالچ د پاره ته د سليمان باندې دروغ وای. سليمان علیہ السلام دا خبره خو نه یاده چې هدهد مارغه ورته راغی او سليمان علیہ السلام د دې سړی نه ونیو چې چرته تللی وی لالوم دی. هغه ورته ویل سليمان ویخته به پرېدا زړه دې را توران کو، د هغه ورځ نه ویریږه چې په کوم ورځ به تم خدای ته پیښ شي. د شهر سبا خبر مې درته راوړی دی. شهر سبا کې یو ښځه ده بلقیس نامه ده، ولها عرش عظیم. قرآن کې دا قصه راځي ولها عرش عظیم، یو بهترین تخت دی پاغې ناست دی او د دې بلقیس لاندې 12 جرنیلان دي او هر یو جرنیل لاندې 1,00,000 جنگی فوج دی. سليمان علیہ السلام ویل خدنو زما یو دعوت یو صدیق خزیتا. سليمان علیہ السلام چټای لیکي انه من سليمان بسم الله
الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین. وګوره د سلیمان دا خبره خو نه یاده، د بلقیس دا خبره خو نه یاده چې سلیمان اول دعوت بلقیس ته د څه شي ورکړو. اول انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین. انه من سلیمان یعنی از طرف سلیمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربان. او بلقیس پخپل زور بناز نه کوي، په جنگي جرنیلانو او فوجیانو بناز نه کوي. زه حکم در کوم چې راشه او مسلمان شه، حکم در کوم. د هدهد مارغه په غاړه کې دا چټای واچوله او هغه په هوا یوړه. کم خلق چې د خدای شي اغي ته بیا د ډاکخانو د چټي رسان ضرورت نه، مارغان د اغي بیا پوسمېدي کوي. حیران شو. جرنیلان راوغخته چې دا چټای راغله د سليمان عليه السلام نه، څه چلو کو؟ جرنیلان ورته جنگ کو ورسره، سچ د جرنیل طبيعت جنگ کو. هغه ورته نه جنگ نه توفه ورلیگو که صرف ملائیو پا توفه با چپشی، که ملائی چپشی، که پیغمبری نو بغیر د اسلام نه په بلشي ناراضی کیږي. توفه چې ورلا سلیمان علیہ السلام واپس کړه. ما چې سویلی هغه بکای واتونی مسلمین، راضی به مسلمانیږي به. نو بلقیس خپل را روانه شو. سلیمان علیہ السلام ورته دائیں بائیں پیریان او دیوانو درولی یو اعلی عظیم الشان استقبال ولو او په تخت ځای ولا پریخو کیناست. چې کیناستا اوس قرآن وای چې دی بلقیس سوې دی وای قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. خدایا ما دومره موده چې د نور عبادت کړو نو ما په ځان ظلم کړو. واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. اس میں پا سلیمان علیہ السلام اسلام راوڑو، ایمان میں پی راوڑو، او خدای پاکوی چی ورسره دام ہوئی چی دی یری نا دا نا چی دا سلیمان نا یری دم زم بادشاہو ما دا اسلام میں ولی راوڑو للہ رب العالمین، خاص دا خدای دا پارا. سلیمان علیہ السلام دا پا نکاح بیا واغستا. اس دا چرتا ثابتا ندا چې د سلیمان علیہ السلام نه رستو بلقیس چې دا بیا بادشاہ شوی و، دا چرته نشته. یو سړی بل سړی نه 200 روپے قرض وغوښتي، و دا 200 روپے والا ویسه گواه وکیل سړی ورته کفا بالله شهیدا وکفا بالله وکیلا. خدای نه لوی گواه، خدای نه لوی شاهد بل څوک دی. زه کله به راوړې پلانې ورځ باندې، پلانې ورځ چې شوا چې بار راوته سورلی نشته چرته قافله چې پر اسور شي او د 200 روپے راورسه. خدای وعده خلاف کېږم داسې یو لرګي راغوس کو دونه نه او داغه د منځي خالی کو او پکې 200 روپے ورواچولې، سره ولا بند کو ور سره چټو لیکلو
چې یا الله چې درا کول په وخت کې د دې 200 روپو ترا ته وکیل او شاهد کړی وي خدای دا پیسې مې هغه ته ولېګلې ته پوهېږه ور رسولې پوهېږه او پسین کې هغه لرګی ور واچول هغه سړی د سین غاړې تراوته دی چې په سړک به زما قرضدار راځي پیسې بروړي قرضدار رانغه خو لرګی را روان دی پسین کې چې لرګی راونی وو کور ته یوړو خزه ته ویل دا خشاک مې راوړو اور مور په بلکا قرضدار خورانه دی چې لرګی مات کو چې ګوري 200 روپۍ هم تیرا پریوته او چټم تیرا پریوته خدای پاک دې د سیم کوي کنه چې ولا اله غیرک چې ستاسو ایمان شي چې الله ستانه سوا بل څوک نشته او دنیا کې د خدای سره عشق او رابطه او تعلق وي کنه جی اوس دا ذوق خود امام احمد ابن حنبل نه بیا تپوس پکار دی دا ذوق خود امام مالک نه تپوس پکار دی دا ذوق د امام ابو حنیفه نه بیا تپوس پکار دی چې احمد ابن حنبل نه تپوس کوا چې تا خدای په خوب کې ولیدو نو خوند څنګه چې خوب کې ولیدو نو ورته وی چې یا الله عاشق خو يم در باندې خوند ډېرو کو خو په دې مې پوي کا چې اوس مستار رضا پکار ده چې ته خوشاليږي پڅ نو الله ورته وی چې زه خوشاليږم به تلاوت القرآن قرآن ډېر لولا زه په دې ډېر خوشاليږم تاسو خیال را دا ذوق خو بیا د امام مالک نه تپوس پکار دی چې په ټول عمر کې مدینه کې پړې نه وي پخپوکړې خپیاب لا بغرزیده اورش په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راز و نیاز کېده تاسو خیال را بلکې په دې عشاقو کې داسې خلق تیر شوي دي چې پاغه کې یو مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د شیعو یو ډله ورتراله هغه ورته وی چې مونږه مسلمانېږو خو کوم ته خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وشو مولانا قاسم نانوتوی ورته ویل چې نه خوب کې نه په ویخه درته کو په ویخه راځي د مخ کې وډاله ورپسې یو دغره ډیرای غوندې و چې هغه نه واړول په ویخه ورته د رسول الله زیارت اقدس رحمان بابا په خپل یو شعر کې اشاره کړې ده چې زلیخی یوسف لیدل او په خوب کې زلیخی یوسف لیدل او په خوب کې ما په ویخه دې لیدل په خواب نه دی دروازه مبارکه نه خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډیرو کسانو سره شوی مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه روضه مبارکه تورغه الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله وی روضه نه ورته आवाज شو چې وعلیک السلام یا ولدی پتا دې سلام یې زما بچیا دا خبره شوه اسلام دې ته وی امام حسن او امام حسین بیمار شویو نو حضرت علی او بی بی فاطمه نظر ومنلو په خوا علاجونه نو نظر ومنلو چې یا الله کدا دواړه ماشومان دې جوړ کړه نو په مونږ دې نظرې چې مونږ بدرې روزي نیسو نو الله غي جوړ کړ چې جوړ کړ نو حضرت علی او بی بی فاطمه روزه ونیوا چې روزه ونیوا نو ما خام له صد قجرو
ستوان او د اوربشو روټۍ پیدا کړه چې رو جماعت پیو. په دروازه کې आवाज وشو چې عزیزانو درې کسیو درې واړه وګیو او درې روټۍ راته پکار. حضرت علی بی بی فاطمه ته وکړه چې دا زمونږ نزیاتو کی ښکاری. درې واړه روټۍ اوچته کړې او غي ته یوړ. روزه ټول ورځ دوی نیولې و او روټۍ هغوی له ورکړه. نو ورځم نهاره وه شپه م نهاره شوه سبا یې بیا روژه ونیوه ځکه چې درې روژې به دي. سبا ماښام یې بیا چې د اوربشو روټۍ تیاره کړه بیا دروازه کې आवाज وشو چې درې کسۍ او درې واړه نهاري. بیا هغه روټۍ اوچته کړه هغې له یو. بیا شپه نهاره شو. په سبا له بیا ماښام روټۍ تیاره کړه بیا आवाज وشو چې درې کسۍ او درې واړه نهاري. بیا هغه درې واړه روټۍ هغې له یو. درې شپې او درې ورځې روجې مو نیوې او په نهاره یې ونیوې چې دا زمونږ نه زیات مستحق دي. قرآن راغی قرآن راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا. یوفون بالنذر حضرت علی او بی بی فاطمه په نظر باندې وفا وکړه. نظر منله او په وفا وکړه. دا په نظر وفا ولې وکړه؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. پدې نظر وفا زکه وکړه چې دا هغه ورځ نه یریدل چې د کومې ورځې شر به په ټوله دنیا باندې خور وي. دا د قیامت ورځ به. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. دا غورز شر په ټوله دنیا باندې خور. الله دې امان راکړي. اے عزیزان دا سه ورځ به چې یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه. رور بدرور نه لره لره منډه وای. مور بد زوی نه منډه وای. لور بد مور نه منډه وای. اور سڑے بپ منڈی چی یا اللہ خیر کی چرتا ذرا گیر نشما. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. دا غورز نه یرید چې د کومې ورځ شر به په ټوله دنیا باندې خور وي. اوس دا کار حضرت علی او بی بی فاطمه ولې وکړ؟ اسړو ته وای انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انما نطعمكم لوجه الله. او غریبانو مسکینانو دا روټایم ګوره چې مونږ درکړه نو خالص خدای د پارم درکړه. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نظر ندات ملرو چې شکریا مدا کا او نظر ندات ملرو چې بدل راکا. نبه بدل راکا وي او نبه شکریا ادا کوي. انما نطعمكم لوجه الله. خالص د خدای د پاره درک. دایم را ته خودلی چې تا سره یو شی راغی او فالتو دی نو مونږ هو چې شی فالتو یې چاله ورکو. د حضور عادت مبارک داو یو لنګ ولا چاروړو لنګ شلیدل
شلیدلی و چې د وتړلو یو صحابي راغی و یا رسول الله دا لنګ ما ته راکړه. هغه لاړو بیا یې زوړ لنګ وتړلو نوی هغه له ورکړه. صحابه ورته په غوسه شو چې د خدای بنده دا دی ولې دې واغستو د هغه لنګ شلیدلی و. صحابي ورته وایي چې په خدای مې دې قسم وي چې ما دا لنګ دې دپاره نه دی اخیستی چې زه دا وتړم او یا یې واغوندم، دا د پیغمبر بدن پورې ولګېدو، دا به کېدم چې کله زه مړ شم چې دا زما کفن شي. دې دپاره مې کومه کپړه چې د پیغمبر بدن پورې لګېدلې وي او هغه کپړه زما کفن شي نو ماله به عذاب راځي څنګه؟ د انسان په زندګۍ کې یو کار داسې نشته چې هغه د اسلامي دفعاتو نه بار دی. مثلا اوبس کې نوبه به په درې ساګانو کې اوس درې ساګانو اوبو څکلو کې فلسفه څه ده؟ که دې نه خبر شي حیران بشي. یو بله مزیداره خبره تاسو ته عرض کوم. سړي ته انګې ورشي، انګې تاسو ورته څه وایي؟ پرنجې ورشي یا انتروشې ورشي. مسله دا ده چې چا انتروشې واچولو نو هغه به وایي چې الحمدلله، او هغه اورېدونکی به وایي چې یرحمک الله. موجوده د جرمني ساینسدانو په دې ریسرچ کړی دی چې دا سړی چې انتروشې واچي په اسلام کې د الحمدلله ولې وایي، دې کې څه راز دی؟ نو د زړه ماهرانو په دې ریسرچ کړی دی چې دا زړه چې دی دا ستړی شي، چې ستړی شي نو دی ودرېدو ته آماده شي. نو زړه چې ودرېږي نو بیا خو سړی مړ کېږي. نو د هغې دپاره انګې ورشي، چې انګې ورشي نو هغه انګي سره بیا زړه حرکت وکړي او روان شي. نو دی الحمدلله وایي چې خدای شکر دی چې زما اړه دې د ودرېدو نه بچ کړو. نو اورېدونکی به وایي چې الله دې په تا رحم وکړي چې تا خدای پاک د اړه د ودرېدو نه بچ کړو. یعنی انګې قدر څه دی چې په هغې کې هم د اسلام دومره لویه فلسفه ده. اوس دا اودس وګورئ، سړی اودس کوي، په اودس کې خپې وینځي، لاسونه وینځي، مخ وینځي. په دې کې څه فلسفه ده؟ خو سړی د خوله کنګال کړي او بس په مانځه دې ودرېږي. علما لیکي چې په دې کې فلسفه دا ده چې د یو مانځه نه تر بل مانځه پورې د په دې لاسونو څومره ګناه کړي او د مانځه له دې اودس کوي نو د اودس اوبو سره هغه ګناه د دې لاسونو نه اورجي. په دې مخ چې د څومره ګناه کړي نو مخ وینځلو سره هغه ګناه ته ټوله توی شي. په دې خپو چې دی چرته ګناه پسې رواني او تلی نو خپو وینځلو سره د خپو نه ګناه لري شي. د سر مسې سره که په دې سر کې د څه غلط تصورات کړي نو خالی لون لاس په سر راخکو سره الله د سر نه ورته هغه ګناه لري. دا د دنیا فایده ده او د آخرت فایده دا ده چې د قیامت په ورځ به منځګزار سړی چې د حشر په میدان کې ولاړي نو د ده د اودس اندامونه چې دي مخ او سر او لاس او خپې
دا به د سورلسمې د سپوږمۍ غوندې پړق وهي او دنیا به تماشا کوي چې دا څوک دي وای به دا هغه خلق دی چې دنیا کې منزله به دوی اودس کول بله فلسفه پکې دا ده چې سار مونځ دی وکړو او بیا د ماسپخین منزله د تیارې وکړو نو چې د ماسپخین مونځ دی وکړو نو دا یقین وګڼه چې د سار مونځ دی خدای قبول کړو نو ځکه د ماسپخین د مونځ توفیق درکړو ماسپخین دی وکړو د مازیګر د مانځه تیارې دی وکړو چې مازیګر مونځ دی وکړو نو دا یقین وګڼه چې د ماسپخین مونځ دی خدای قبول کړو دغه سه د ماخام والا حدیث کې راځي چانه چې د مازیګر مونځ قضا شو نو د دې دومره لویه ګناه ده لکه چې د ټول کور وران شو بال بچ تبا شو او سیلای پراله او د دوهای ملنګ پاتې شو یو د مازیګر مونځ قضا کېدو به نو هر مانځه نه بل مانځه پورې چې الله توفیق درکړي نو دا یقین وګڼه چې خدای دې دا منځونه قبول کړي بیا عزیزانو حدیث کې دام راځي چې سړی هره ورځ درې منځونه کوي دوه کوي درې نه کوي څلور کوي یو نه کوي دا سړی به په قیامت کې د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړ نو د اسلام په هر شي کې یو خاص راز دی نن مسلمان قوم دا ټول شعائر د اسلام چې دی هغه خپل لاندې پېمال کړي روټه خوري په دې کې اسلام روټه خوري په خلاص به خوري او بیا به په دې درې ګوتو خوري په درې ګوتو به خوري بیا په درې ګوتو چې خوري دا هم سنت طریقه ده بیا چې روټه خوري نو بسبعه امعاء به نه خوري دا څنګه چې تر سپېګمو کې پیزار نو زما عزیزانو عرض مې دا هو چې دین په هر شي کې دخیل دی په هر شي اوس او دسمات څه شي دین په او دسمات کې هم دخیل دی ته چې او دسماته او دسمات دې کوم دین تاسو وایو او داس چې ماته وایي څه کوي څه پوهېږئ خو پرتوک پرانیستی هلته یې زور درکړی او ورډزې وهئ او داس چې ماته نو بسم الله به ووایې بسم الله الرحمن الرحیم بوه ایکی وجه څه ده ایکی وجه دا ده چې تا سره ملائک مقرر دي چې هغه ته کرامن کاتبین وایي 24 غنټه تا ګوري نو ته چې بسم الله وې نو ملائکه تا ته شاکی او تزان بربند کی او چې بسم الله نه او پرتوک پرانی دی او ځان بربند کې نو خپل ملائکه در باندې لعنت وای او ستا په عمل نامه کې ولیکلې تاسو وای په ایمان چرته بسم الله ویل غلط ته کې نه بیا چې را پاسه بیا کلمات تی هغه به اعوذ بالله من الخبث والخبائث
یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف ته شه د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف ته شه نو یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه تنا غرونو ته لاړو چې غرونو ته لاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې ودا خو رښتیا و او والله چې عذاب را روان دی نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګه ته وته او ټول خدای ته سر بسجود شو چې یا الله مونږ استاد پیغمبر نافرمانی کړې ده خدای معافي غواړو مونږ معاف کا اراغله عذاب ته نه واپس لاړو چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو بس صحیح خلق شو یونس علیہ السلام چې څو وخت کې راغې هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تباہ شي چا ورته لاره کې وی چې هغه باندې خو عذاب راغله او خو هغه عذاب ته واپس لاړو قوم تباہ نشو یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې کزوز د قوم تلار شم نو زما تکذیب به وکي دوی بداوي چې تا مونږ ته دروغ ویلیو مونږ باندې خو عذاب را نه غي دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار ونکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لار شه او کدا سه لار شه نو د روان شو مخ په دریاب باندې او خیال وکړ چې د دې دریاب ناغه غاړه بلار شم اول ته به وخت تیرو کشتای کی چې سور شو کشتای روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتای ونخته چې ونخته اوس نه مخکې ځي او نه رستو ځي مانګیان دي د کشتای چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو کو आवाज وشو چې په دې کشتای کې د مالک نه څوک باغیرا تختیدلې ده نو دا کشتای به ترغه نه روانيږي چې ترسو پورې هغه باغی تاسو دې سین ته نه غورځولې کشتای والا اریان دي چې څه چلو کوس دې کشتای کې خو یو سره امداسه نه دی چې هغه د مالک نه باغی وي د شان او شوکت نه یوم او بیا د پیغمبر خو ډیر لوی مقامی ډیر لوی شان او شوکت وي
باغی چرته دا خیال کې دی شو چې دا به د مالک نه باغی. یو تا ګوري بل تا ګوري بل تا ګوري. یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې باغی زېما ما وغورځوي د دریاب تنو الا بدا کشته روانيږي کینی نه رواني. اغي ورته وی چې ستاد شان او شوکت نه دانه معلومیږي چې ته باغی. یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې خدای قسم کا زم نیم لړا کړي چې ترغه پوره دا کشته روانه نشي. ډېر وخت پکې تیر شو. کشته کې نور دنیا چې څومره ناسته دا غم مجبوره شوه. مانګیانم مجبور شو. یونس علیہ السلام یونی وو دریاب ته وغورځول. او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د دریاب یو نهنګ ته حکم کړو چې دې کشته نه سړی را وغورځيږي ته تیر کا. اغه نهنګ لوی مېد دریاب ورته ولاړو چې څنګه دې ورغورځولو هغه ونی و خلک او بس تیرې. نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نکي. ما دا ستا خېټه د پاره قید خانه جوړه کړې ده. دې بستا په دې خېټه کې قیدی. تاسو خیال راغی سلويخت ورځې یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید. دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زنه د وتو صورت بچي اوزم بچنګا. نو الله ورته وظیفه وخوده چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړي نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا. چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. لا اله الا انت اے خدا بل څوک نشته مگر ته. سبحانك پاکی دا تعالی را انی كنت من الظالمین. خدای ما پزان زیاته کړي دي چې ما ستاد یو حکم انتظار نه دی کړی. عزیزانو سلويخت ورځې یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله. یونس علیہ السلام پیغمبر دی. صرف قوم تلانړو او په دریاب روان شو او د الله د حکم انتظار یې ونکړ. نو الله د کشتۍ نه مئی لاندې وغورځولو مئی تیر کړو او سلويخت ورځې خدای د مئی په خېټه کې قید کړو او ورته وی چې دې خېټه کې به ته قیدې
تا زما د حکم انتظار ولې ونکړ؟ ولې؟ نو د کب په خېټه کې په دریاب کې 40 ورځې یونس علیہ السلام غوندې پیغمبر قید کړو. زمون ټول عمر د خدای د حکم دین انتظار خو څه کې باغیان یو چې مونږ بس څومره کروڑونه اربونه کاله په جهنم کې کې نو وظیفه ورته خدای د مې په خېټه کې وخودا چې په تیارو کې خو پروتي وظیفه وکړي نجات درته وشي. لا اله الا انت سبحانك، خدای تانا بغیر بل څوک نشته، ته پاکه. انی کنت من الظالمین، خدای ما پزان زیاته کړي چې ستاسو حکم انتظار مې نه دی کړی، معافي غواړم. نو 40 ورځې پس مې ته حکم وشو چې ورشه اوسې د دریاب په غاړه الټی کا. نو راوړو د دریاب په غاړه الټی کو